خو ما ستا هغه اوس د سترګو نه وینې هغه ورځ یې وینې هغه اجر چې سترګې د دنیا څخه پټې سولې اعلان په ماجد کې اوس چې پلانکی مړ دی جنازې تر حاضر تي اوس تا ته بیا درک درکوي اوس بیا په هغه ورځ به حال درکړي قرآن کې الله جل جلاله وایي بیا به د انسانان هلته ارمان کوي افسوس به بیا هلته کوي های های نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پر هیڅ به دومره ډېر افسوس په آخرت کې نه کېږي لکه مسلمان به پر دې ډېر افسوس کوي چې دا یو ګړی څنګه پالتو را باندې تېر سو بې ذکره بې تلاوته د خدای بې عبادته هېڅ کار مې نه وکړي د هغې ګرځېدلم دا څنګه پالتو وخت چې پر ما تېر سو نن پر ځوانانو څه پالتو وخت تېرېږي نه سبق شته نه لمونځ شته نه ذکر شته نه تلاوت شته نه کاروبار د دنیا سته چې د دنیا کاروبار وکړې لمونځ پر خپل وخت وکړې ته په نیک افضل عبادت اخته یې ته در هر چا ښه یې هغه هم عبادت دی د دنیا کار یا پر دا روډ ناست په دا کلي کې ناست په دا کوڅه کې ناست ټلیفونان دي بس څلروي ساعته فیسبوکان دي او په نارواو طریقه استعمالوه ځوانانو په دې شانو اخته دي ورځ مازې تېروي ټیم پاسوي وخت مازې تېرېږي ټیم پاسول ګناه ده ټیم پاسول پالتو وخت تېرول ګناه ده عذاب پر دغه دکان باندې ناست یې زموږ څنګ ته دکان دی دلته پر دغه دکان مجلس شروع وي اذان وسي مجلس شروع وي بانډار شروع وي چې جماعت خلاص وي دوی کله هلته پر دکان ولاړ کله پر اتړه ولاړ نور وارونه مې ورته ویلي دي چې دا ټول کلی مې هر څومره راته خبرې کېږي خو زه د دین په شانو کې د چا لحاظ ما پېژني زه نه لرم بې لمانځه دي زما د کلي خلک په بې لمانځۍ ځینې ناراضه یم خپلې غاړې ورته خلاصوم د لمانځه اهتمام نه ساتي څومره دینداري چې دې کړې ده خو چې د لمانځه اهتمام نه ساتي ناقصه دی دین دی د جماعت اهتمام نه ساتي وجه یې دا ده په کور کې سپین ږیری د لمانځه اهتمام نه ساتي چې سپین ږیری یې د لمانځه اهتمام نه ساتي ځوان یې نو چیرې باره کوي هغه وایي خو حاجي صاحب خپله کور ته ولاړ دی حاجي صاحب خپله په کوڅه کې ناست دی جماعت نه کوي ځوان نو بهر لمونځ کوي چې سپین ږیری د لمانځه اهتمام د جماعت اهتمام نه وساتي ځوان یې ګر سره کوي لا نه هغه یې کوي لا نه خو سپین ږیری د جماعت اهتمام نه ساتي دا خلاصه کوي چې ځوان بیا کور درته وکړي یا درته کوي لا نه نو د لمونځ اهم شی دی په اسلام کې لمونځ بیا په جماعت باندې اهم دی هېڅ عذر نه لرې د دې ښځو څومره شرمېږي دا خلک چې دا ښځې دي د زنانه وي دي په دې کور کې هغه دینداره وي اکثر وخت زنانې مو در نارینه و دینداره د خدایه څه یو څه وبېرېږي مګر نارینه کور ته ولاړې هلته پر لمانځه باندې لمونځ هلته کور ته ورسره کوي یو وخت خو به خامخا یو عذر انسان لري که څه هم داسې عذرونه نه دي لیکن خامخا یو انسان دی اوس د آخره زمانه د یو عذر به راته پېښ شوی یو دوه وخته به درته پېښ شوی یو درې وخته به درته پېښ شوی یا دا عادت چې جوړ کړې د لمانځه په کور کې عادت چې جوړ کړې د لمانځه په دکانو په پلو پنډله باندې نو ستا آخرت خراب دی دغونه قدر درته ویل د اسلام فریضه ده موږ درته وایو په جمع سره لمونځ کول دا د اسلام د شعائرو څخه یو شعار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي که په ماجد کې خلکو ته یو اډوکی د غوښو ډک ورکول کېدلی پر مسجد کې به وار نه وی سوی که اوس دا وایي چې هر ماخستن راځه مسجد ته یو اډوکی د غوښو درکوو نو به څه حال جوړ وی برایي به دلته میلمانه وو په سرخات کې خلکو ویله و دلته د انجیوز والا راځي د مانده پر هغه اړه باندې دلته یو ځای لکه ښځو ته تعلیم ورکوي خلکو یې قصې درې میاشتې دي که شپږ میاشتې تعلیم دی بیا په آخري کې یو څلور دي که شپږ چرګې ورکوي دا د کلي ښځې واری نه پر کېږي وروانې دي د پنځو چرګانو دپاره ستر و حیا و شرم و ګرد شان ختم دي خو چرګه پیدا کېږي انجیوز ته مرزغلي کافر ته مرزغلي مسلمان ته مرزغلي چې چرګه پیدا شي که په مسجد کې دلته چرګان درته بیشل کېدلی چې که هر سړی لمانځه ته رالی چې وزه یې وایي چرګه در کوم خلکو به څه حال جوړ وایي خو الله جل جلاله چې تا ته پر لمانځه کم اجر درکوي که دا ټوله دنیا ستاسې هغه د خدای اجر چې الله تعالی درکوي دا ګر دنیا د هغه په مقابله کې چی نه ده
خو ما ستا هغه اوس د سر په سترګو نه وینې هغه ورځ یې وینې هغه اجر چې سترګې د دنیا څخه پټې سولې اعلان په ماجد کې اوس چې پلانکی مړ دی جنازې تر حاضر تي اوس تا ته بیا درک درکوي اوس بیا په هغه ورځ به حال درکړي قرآن کې الله جل جلاله وایي بیا به د انسانان هلته ارمان کوي افسوس به بیا هلته کوي های های نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پر هیڅ به دومره ډېر افسوس په آخرت کې نه کېږي لکه مسلمان به پر دې ډېر افسوس کوي چې دا یو ګړی څنګه پالتو را باندې تېر سو بې ذکره بې تلاوته د خدای بې عبادته هیڅ کار مې نه وکړي د هغې ګرځېدلم دا څنګه پالتو وخت چې پر ما تېر سو نن پر ځوانانو څه پالتو وخت تېرېږي نه سبق شته نه لمونځ شته نه ذکر شته نه تلاوت شته نه کاروبار د دنیا شته چې د دنیا کاروبار وکړې لمونځ پر خپل وخت وکړې ته په نیک افضل عبادت اخته یې ته در هر چا ښه یې هغه هم عبادت دی د دنیا کار یا پر دا روډ ناست په دا کلي کې ناست په دا کوڅه کې ناست ټلیفونان دي بس 24 ساعته فیسبوکان دي او په نارواو طریقه استعمالوه ځوانانو په دې شانو اخته دي ورځ مازې تېروي ټیم پاسوي وخت مازې تېرېږي ټیم پاسول ګناه ده ټیم پاسول پالتو وخت تېرول ګناه ده عذاب دي ستا دپاره ټیم پاس که پر عبادت یې پاس که پر تلاوت یې پاس که پر شرعي خبرو یې پاس که د ملایانو مجلس ته ورسه د علماو په مجلس کې پاس که د الله تعالی د دین پر لاره یې پاس که پالتو وخت مه تېروئ ځوانان الله جل جلاله یې ورځ حساب در سره کوي ضرور به یې حساب کېږي فتنې د دنیا هسې ډېرې دي عقیدې مسالمې دي الحمدلله خو لمنځونه جوړ کړي د لمانځه اهتمام وساتئ د عبادت اهتمام وساتئ